الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات أما بعد الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وبعد إن أبواب الجنة تحت ظلال السرور بيبي وأمي ناطق في لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى عزیزانو دا 12 نمبر بیان استاسو مخ کی پیش کی پکمو معلوماتو چه تاسو اغا بیانونا حاصل کری و مغا معلوماتو باندے با دا 12 نمبر بیان استاسو مخ کی پیش کی گی اللہ دیو کی چیزے بیان کرے شما و تاسو پڑیر محبت سرا ہوا بیاد اللہ والما تد عمل توفیق ورپسے تاسو عام مسلمانانو تد عمل توفیق نصیب عزیزانو سمال چیز دوارو جہانو دے سردار دے صحابہ کرامو ننگ او غیرت او مرانا پا دین باندے کافران اولید نابو سفیان کور پکور اگرزید آو دشپگو قبیلو سرائے سلاو کا نجد تلار آو دا نجد قبیلے زان سرا ملگرے کرے د بنو نذیر قبیلے ملگرے کرے د بنو سعد او بنو سلیم قبیلے ملگرے کرے بنو اسد او بنو ثعلبہ دا قبیلے زان سر ملگرے کرے ابتداءً لزر کسان سرد اخانو دا سنو
او سرد وصلو د مکی مکرمه نه بهر یو میدان کې جمع. دغه وخت رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام د جاسوس په نیت مکه مکرمه تراغلی او چې دا ډلې ویلي چې 10,000 کسان برابر دي. معلومات شو چې دی په مدینه منوره باندې حمله کوي. دا اخر د هجرت سلورم کال دی، پنځم شروع کېدو وال چې ویلیدل دغه صحابه کرام منډه مدینه منوره ترال. دغه وخت محمد رسول الله د جمعه بیان ته ولاړ دی، په منبر مبارک باندې ولاړ دی. کونانو سردار میں خطبہ فرمائے، دا اللہ حمد و ثنا وائے. دا صحابہ کرام حضرات کے ناستل محمد رسول اللہ بیان کئ او ددی پسترگو مبارکوخ کے بیگی. صحابہ کرام ورد گوری چدا بیان گویا کہ نہ د جڑا دے نہ د خفگان او ددی صحابہ کرام پا مخ باندی اوخ کے بیگی. سمال چی تقریر دک جانان ختم شو، صحابہ کرام رالل یا رسول اللہ پلارو مورم در نظار شا. کونینو سردار ورطا فرمائی چی پسترگو کم اوخ کے پا مخم دا اوخ کو قطار او پا گریبانم دا اوخ کو باران راگے. دا صحابہ کرام ورطا یا رسول اللہ پلارو مورم در نظار شا، زمون زان در صدق شا، من دا مکی مکرمی نراد. دا اغخار پا میدان کے بہر خلق را جمع، ابو سفیان سر جنڈوا 10,000 قبیلے گویا کہ را جمع کری دی. یو دا بنو اسد قبیل دا، بنو سعد قبیل دا، بنو سلیمان قبیل دا، بنو غطفان قبیل دا، او گویا کہ دا نجد مخلوق کسان راغلے چھ دا ٹولو تعداد 10,000 دے. محبوب توری ورسر دے، غشی ورسر دے، او ورسر نیزی دے، اسونو ڈاڈونا ورسر دے. پا مدینہ مرورہ حملہ کول واری را روان لے. محمد رسول اللہ منبر مبارک دپورت شو، آواز فرمائی الحمدللہ الحمدللہ. یا اللہ استا حمد و ثنا دا، زدر نرزائما زدر نپخلیم، خویا اللہ ترا نرزائشا. یا اللہ تبدے گواہے پدے باندے خبیرے پدے خبرت پوئے چھ مکے کافران رازے چار چاپیر یہودیان نصرانیان او عیسیان ملگری شویدے 10,000 کسان دی پا مدینہ منورہ باندے حملہ دا. دغه وقت دوارو جانو سردار میں مدینہ منورہ کے کسان خوارک چھ علقی قربان لاشی او دا مدینی منورہ پا بیل بیل بازار پا بیل بیل محلہ او پا بیل بیل دروازہ کے آواز کے چھ محمد رسول اللہ مغوارے. یارا چھے دوارو جانو سردار خبر فرمایا، صحابہ کرام زارم رازی کونین خواہ کیوں دی چی یا رسول اللہ لبائی. زوانان امرازی یا رسول اللہ لبائی، معشومان امرازی یا رسول اللہ لبائی، ناری نو سر زنان امرالے یا رسول اللہ لبائی. سوک سوک
چه د کونانو سردار مخل راځي لاس پنا مدریږي او د ځان قرباني پیش کړي د جان قرباني پیش کړي چا د بچو قرباني پیش کا چا د مال اولاد قرباني پیش کا چا د تخت او د جهاد قرباني پیش کا د دوارو جانو سردار سلمان فارسی روس سلمان فارسی دوی چراشا سعد ابن معاذ مراولا صدیق اکبر دم حاضر حضرت عمر دم حاضر حضرت عثمان دم حاضر او صد اللہ صد الرسول حضرت علی حیدر کرار مروالے یرا ٹوٹ صاحب کرام حاضر دے ورتے وی د لسو زرو کسانو حمله دا علیه ز مشوره غواړم ستاسو مشورې ته ضرورت دی نور بدالله نه امداد غواړو خود مدینه منورې ظالم خبر کړي ځوانانو خبر کړي چې کافرانو اتفاق کړي لزر کسان سره د وصله دې طرف ته د کافرانو داسونو دوړي وي او دوڑے پورت کیگے دا تورو شرنگادا پمیلونو کا اوری دیکھیگے پر وصل را روان دے اس منگلس تجویز پکار دے بیل بیل صحابی ورطا تجویز باندے کئی سلمان فارسی را گئے پلار مور میں در نظار شاہ زما روح دن قربان شاہ یا رسول اللہ مبارکہ دلس زر کسان سر مقابل گرانا دا پا مدینہ منور حمل کئی چار چاپیر بد مدینہ منورینا یو خندق اکنو یو کندب اکنو چه کافران رازی پا کندو کی بخیل شی او کندو کی برا گزار شی یا رسول اللہ مبارک نرا سر ترشتا نرا سر ازغرشتا نرا سر غششتا نرا سر نزشتا نرا سر جالو نشتا محبوب کریما خو یو کندب اکنو کافران بور پروزی منبا پی دبرنا کہ چا سر لختوی دا قجوری چوکوی چا سر گوئے کے صحبانے و تپنیوی چا سر بکو تک محبوب دا دن دا خدمت با مندلاس پلرگی او سو گوئے دا قجوری پلختا کہ چا سر تروی اغب استعمال خو محبوب کریم یو لو یکند چار چاپے رکنول غواری صحابہ کرام خبر محبوب کو منو دا لس لس گزا کندے پر خلق و تقسیم کا سوکے لس لس گسان پا یو یو حص تقسیم مگر دمرا اگی دی نو سر گویا کے روٹیشتا نہ قجورشتا پا نہر خیٹ دن دا پارا قربانی ددوارو جانو سردار کھلا مبارک سجدے للاشی پسند کے اجاڑے دا اللہ نے سوال کہے چی یا اللہ تمہیں کہبان شاہ کھلا دا جانال پسترگو مبارک ہو کے راج صدیق اکبر وردوائی محبوب خیر دے جارما منگزارنا قربانو محبوب قرار شاہ کونینو سردار مبارک لکل کل اوہ کی پاکی کی کل عمر فاروق راج پخپل بڑکی والے اوہ کی پاکی کی دا کونینو سردار مبارک میں وردوائی پریلا چی اللہ تا اجارم اللہ نا اغوارم اللہ تا سجدیو لگم لزر کسان رہ روان لے یو طرف تا صحابہ کرام اگی دی بل طرف تا کفار مارے دوی درے ذرا کسان او چھ مدینہ منور لرا رسیدل نگویا کسلوے ذرا کسان مدینہ منور باندے ہم لکھائی زنان قربانی پیش گئی یا پروردگارا معشومان ستا پا دن قربانی پیش گئی زنان ستا پا دن قربانی پیش گئی نارین ستا پا دن قربانی پیش گئی صحابہ کرام پا دن قربانی کونانو سردار چو قتل
صحابہ کرام پنہر لگیا دے مورچے کنئی خندق کنئی لختی چار چاپے رکھنئی کونانو سردار ویار